لمبه شاټ بال په هوا کې. پکتیکا ولایت کې که څه هم د لوبو لپاره مناسب لوبغالي یا میدانونه نشته، خو د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ډیری ځوانان په کرکټ، والیبال، فوټبال، څانګې وهلو او رزمي لوبو بوخت دي چې په زیات شمیر مینوال هم لري. د یاد ولایت 2 تنه ورزشکاران د ورزش په هکله وایي سپورت د روغتیا او سالم مصروفیت لپاره مهم اصل دی او هغه کسان چې د ورځې یوه برخه ورزش ته ځانګړې کړي له ذهني ستړیاو خلاصیږي او د روغ صحت خاوند کیږي. ما چې کله په دغه تمریناتي کمپ کې اوله لوبه شروع کړه، تمرین مې شروع کړ، د ما وزن 121 کیلو. الحمدلله چې اوس د ما وزن 9 کیلو ده، نو ډېر تغیر دی ما په بدن کې. مخکې به کوم کار و، یو کار به طبیعت به سړی نه و برابر، بیخي ټمبلي و، ژوند سخت تېرېدو. اوس مې تمرین شروع کړی، الحمدلله صحت مو برابر ده او ورځني کارونه مو ښه په مخ روان. په پکتیکا کې د ولس تمریني کمپ استاد بیا روغتیا ته د ورزش د ګټو په هکله وایي چې موږ سره په کمپ کې داسې کسان شته چې دوی د ډیر وزن، د وینې لوړ فشار، د ملا دردونه او ځینې نورې ناروغۍ لري چې د روغتیا پوهانو په سپارښتنه د ورزش ډګر ته راغلي چې یادې ناروغۍ یې کنټرول او د لا ښې روغتیا څخه برخمن کیږي. که هر ډاکټر ته اوس څوک ورشي د هر مرض په هکله باندې تقریبا زیات 80% داسې مرضونه دي چې ډاکټر د ورزش سپارښتنه ورته کوي. لکه اوس مثال له موږ سره شاګردان دي په کلب کې دي، د ډاکټرانو راته رالیږلي دي، هغه د وینې غوړ لري، فشار لري، همداسې غټ وزن لري. غټ وزن خپله د مرضونو مور ورته ویلی شي. نو دا ټول شیانو لپاره ورزش ډیر ضروري ده. بل لور ته په پکتیکا کې د ورزش امریت امیر وایي چې اسلامي امارت د ځوانانو سالم ساتلو لپاره ورزشي فعالیتونه د تیر په پرتله چټک کړي او دا لړۍ یې ولسوالیو او کلیو پورې رسولې ترڅو ځوانان له نشهیي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه منع شي. د پکتیکا 22 ولسوالۍ دي چې په تیر کې په یوه ولسوالۍ کې هم د ورزش په برخه کې خدمت نه ده شوی. موږ الحمدلله ولسوالیو ته ورزش انتقال کړی، له ولسوالیو څخه مو کلي ته انتقال کړی چې ورزش ته وده ورکړو، د ځوانانو له نشهیي توکو او ناوړو کارونو څخه راوګرځوو. د یادونې وړ ده چې اوس په یوه نوې څېړنه کې روغتیا پوهانو ثابته کړې چې ورزش او لوبې نه یوازې ماشومان او نوي ځوانان له رواني ناروغیو ژغوري، بلکې د هغوی په سلوک او رویه هم مثبت اغیز پرې باسي.